السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ښه راغلی نهم لوست ته. په نهم لوست کې د زړه له خلاصه ښه راغلاست درته وایم او په جرمني کې ما څنګه لیکلی ده لکه دلته مې څه لیکلی هرسلیش ویل کومن ان لیکچر 9. ښه راغلی نهم لوست ته. دغه په نمبرو کې دی او دا په الفاظو کې لیکل شوی دی. پوه شوي دوستانو؟ هیله لرم چې په دې پوه شوئ. هرسلیش ویل کومن ان لیکچر 9. د زړه له خلاصې ښه راغلاست ته وایم نهم لوست ته. دلته مې لیکلی دی بایشپیل معنا ده مثلا یا مثال په توګه ورباندې. نو مثال په توګه ورباندې دلته دوه ډبلې پوښتنې دي دو طرفه. لکه دې سره نه پوښتنه شوې ده ایر وونت ان هامبورګ. دا په هامبورګ کې زندگی کوي. ایر وونت ان هامبورګ د جرمني یو ښار ده. تاسو کولای شئ مثال ووایئ ایر وونت ان عام مشکل نه لري چې په هر ځای کې وي. مثال په برلین کې اوسېږي یا په بل یو ښار کې یا په هر یو ښار سي، خو په دغه ځای کې په دې ځای کې تاسو کولی شئ د هر ښار نوم ولیکئ. مثال فرانسې یو ښار وي یا د ایټالیا یو ښار وي یا د اتریش یو ښار وي یا د امریکې یو ښار وي، سیدار مملکت یو ښار وي په دې ځای کې. نو دلته بیا ونسوال کړی ده اونت زی او ته چېرته زی ولې ورته ویلی ده؟ زی محترمانه باندې استفاده کړی چې دا سړی چې ده دا نه پېژني. دلته زی ورته استفاده کړی زی او ته چېرته اوسېږي. نو ده بیا چېرته ورته ویلی دي؟ ده بیرته په جواب کې ویلي ich wohne auch in چېرته لکه څنګه چې مخکې درته تکرار کړ هامبورګ کې اوسېږي. زه کولی شم دا چینج کړم. اوس مثال په توګه باندې زه دا چینجوم. زه په تیرول کې اوسېږم. تیرول د اتریش یو ښار ده. مثال ما ولیکل ich wohne auch in تیرول. نه کېږي. ولې نه کېږي؟ دلته auch پکې راغی. auch څه شي پورې تړل لري؟ auch دې پورې نښتی ده. زه نشم کولی چې دا اوس بدل کړم که نه. که چېرته دلته په دې کې لیکل شوي په دې لغت کې تیرول، مثال په توګه تیرول لیکل شوی، نو زه کولی شم چې ووایم ich wohne auch in Tirol. دا یو مثال و. ښه دوستانو د بل سوال ته هغه ده د دې سوال لکه دلته ما لیکلی دي زی کومن هغه ښځه ده ښه زی کومن اوس کاناډا خو پیژنې که نه چې ټول غواړي هلته لاړ شي. زی کومن اوس کاناډا هغه له کاناډا نه راغلی ده. اوس کاناډا زی کومن اوس کاناډا und زی او ته. نو دا بیرته په جواب کې چې ویلی دي ich komme auch aus Canada. ولې دلته ان نه د استفاده شوی په دې ځای کې ان نه کېږي دلته. ولې چې دلته auch استفاده شوی او دلته aus دا هم له کاناډا نه راغلی. دلته لیکل شوي ich komme aus Canada und Sie. دا بیا په جواب کې وایي ich komme auch aus Canada. زه هم د کاناډا مملکت نه راغلی یم. هیله لرم چې په دې پوه شوئ. ich komme aus auch Canada. زه هم د کاناډا نه راغلی یم. نو ښه دلته ما ولیکل ویر مونږ کېږو ټول هغه 6 نفره 7 نفره 3 نفره 2 نفره هېڅ فرق نه کوي. wir verstehen Deutsch. مونږ په الماني پوهېږو. und Sie او تاسو. زه به بیرته په جواب کې ولیکم und Sie. ich verstehe auch Deutsch. څه شی؟ Deutsch. ich verstehe د آخر کې دلته ان نسته. ich verstehe auch
Deutsch څه شی Deutsch ich verstehe auch Deutsch ولې دلته د لمانه سوال کړیو wir verstehen Deutsch موږ په Deutsch پوهیږو und auch ته نو بیا ما ورته ولیکل ich verstehe auch Deutsch زه هم په آلماني پوهیږم نو آخر ساز ته براسو آخر کې به پونکت ورکې پونکت معنا ساز خلاصو لغت په خلاصېدو سو نو د دې سوال ته غوږ شئ دوستانو Sie arbeitet sie هغه Sie arbeitet ت باندې آخر کې انده سوی ده Sie arbeitet viel Sie arbeitet viel هغه ډیر کار کوي ډیر viel ډیر ته وایي arbeitet کار ته وایي هغې ته Sie arbeitet viel هغه ډیر کار کوي und Sie او ته هیله لرم چې په دې پوه شوي یې د درې څلور مخ د دومره سوالونه مې مخکې وکړل نو په دې به انشاءالله پوه شوي یې und Sie نو د لیکلي دي ich arbeite auch viel ولې viel verb په آلماني کې دې ته verb وایي لکه لغات جمله آخر ته راله دا د لیکلي دي ich arbeite auch viel دا دوه لغاتونه یو بل پورې نښتي دي دا لدی پورې نښتي دوه یو بل پورې نښتي دي پوه شئ نو د ویلې سیزم Sie arbeitet viel und Sie د لیکلي دي ich arbeite auch viel هم زم ډیر کار کوم wir tanzen gerne wir tanzen gerne دلته څه شی راځي دوستانو نور مخکې په دې خو تاسو ښه پوهیږئ نور ich tanze دا باید تاسو جوړ کړئ ich tanze Sie trinkt viel Kaffee und sie او ته نو دا باید تاسو خپل جوړ کړئ ich trinke څه شی لکه څنګه چې مخکې په نورو کې ورته ویلي دي auch viel څه شی viel Kaffee آخر ته راغله ich trinke auch viel Kaffee لکه زه اوس وایم ich trinke auch viel Kaffee بیا به ټکی ورکړي خلاص بشي جمله lernt ولې په تی باندې دا ختم شوی ده دا سړی لکه موږ تاسو دوه ولاړې دریم کس راسي موږ تاسو خپل منځ کې غږیږو بیا دغه په باره کې خبرې وکړو لکه مثال هغه سړی همیشه ډیر خط یا ډیر زده کړه کوي یا همیشه زده کړه کوي یا ډیر خط لولي یا مکتب ته ځي ښه زده کړه کوي او همیشه دیان په زده کړه باندې په بل شي باندې فکر نه وي
نو دلته اوس دا د ایر learned په تی باندې ده ولې دا ایر ده er lernt gerne Deutsch er lernt gerne Deutsch او und sie او ته Fragezeichen دي ته وایي دا باید همیشه د سوال کې راسي Fragezeichen دي ته وایي د سوال معنا ها اوس باید د دې سوال باید زه ولیکم تاسو لپاره ها er lernt gerne Deutsch und sie او تاسو نو تاسو چې په سوال کې به څه وګورو ich lerne څه شي auch gerne څه شي gerne ich lerne auch gerne Deutsch همیشه باید نوم په غاټو کې ولیکل شي له المانی صدا اوس په غاټو کې ده ټکی المانی ich lerne auch gerne Deutsch ich lerne auch gerne Deutsch زه هم روز زده کوم پونکت خلاص شو دا لغات نو sie schreiben gerne gerne und sie auto لکه sie هغه ډیر خط لیکي sie schreiben gerne هغه همیشه خط لیکي sie schreiben gerne هغه ډیر خط لیکي یا همیشه خط لیکي لکه همیشه ته خو دی ایم وایي کوس د دې په ځای باندې ایم ولیکم هم راځي sie schreiben immer هغه همیشه خط لیکي خو sie schreiben gerne هغه خو خیر ډیر خط ولیکي sie schreiben gerne und sie زه باید ولیکم ich schreibe auch gerne نکیږي دسه ich schreibe auch gerne خلاص ich schreibe auch gerne څومره اسانه sie schreiben gerne هغه همیشه خط لیکي und sie دلته ما په جواب کې ورته لیکلي دي ich schreibe auch gerne schreiben ونه لیکي ولې چې دلته sie دا معلوم نه ده یو نفر دی دو نفر دی یا درې نفر دی sie هو ښځه ده خو sie schreiben sie مخکې راغله دلته نه کېږي sie schreibt په نورو هغه کې به درته تشریح کوم لخوا دام شته پکې sie schreibt خو sie schreiben gerne und sie نو بیا دلته په جواب کې لیکل شوی ده ich schreibe auch gerne زه هم ډیر خط لیکم ich schreibe auch gerne اله لرم دوستانو چې په دې پوه شئ تر بل درس پورې په الله سپارم او اله لرم چې روغ جوړ وي همیشه چې دما ویډیوګانې ګورئ دوستانو ټیټ زما چینل سه اوکی کوي نو تاسو را اټکیږي زه کله نوې ویډیو اپډیټ کوم نو تاسو ته همیشه اتومات راځي معلومات ترتیبي سره دی لکه نوې ویډیو رااله نو کولای شي اله لرم دوستانو چې روغ جوړ او تر بل ویډیو پورې په الله تعالی سپارم خوشاله ژوند